د افغانستان په شمالي ولایت بلخ کې د پنبې د پروسس هغه جوړه شوې لویه فابریکه ده چې تازه یې خپلې چارې پیل کړي دي او هره ورځ په لسګونه ټنه پنبه پروسس کوي. د دې فابریکې مسؤلین وایي چې په دې ځای باندې شاوخوا 2 میلیونه ډالر پانګونه کړې او په نږدې راتلونکي کې پلان لري چې له پنبهدانۍ څخه د غوړیو د تولید څانګه هم فعاله کړي. این فابریکه حدود 2 میلیون دلار سرمایه گذاری ما کرده. په دې فابریکه باندې موږ 2 میلیونه ډالر پانګونه کړې ده او په راتلونکي کال کې پلان دا دی چې په دې فابریکه کې 2 نورې برخې هم فعال کړو. یوه له پنبهدانۍ څخه د غوړیو د تولید برخه او بله برخه کې به موږ خپله له پنبې څخه تارونه تولید کړو، البته که حکومت له موږ سره خپلې همکارۍ وکړي. د دوی په خبره چې اوس مهال د افغانستان په شمال کې ډیری بزګران او کروندګر پنبه په دوی پلوري او دوی بیا تر پروسس وروسته د افغانستان د ولایتونو په ګډون یو شمیر نورو ګاونډیو هیوادونو ته هم صادروي. د دې فابریکې مسؤلین وایي چې پنبه د کوکنارو او نورو نشهیي موادو د کښت په برخه کې یو ښه بدیل دی او د شمالي ولایتونو ډیری بزګرانو اوس د پنبې کښت ته مخه کړې ده. پختر ما از دهاقین شمال پنبه موږ په شمال کې له بزګرانو څخه اخلو او په دې کې موږ 2 هدفه په ښه توګه ترلاسه کولی شو. لومړی دا چې بزګران نور هم هڅول کیږي چې د کوکنارو پر ځای د پنبې کرلو ته مخه کړي او دغه راز بله ګټه دا ده چې زموږ د بزګرانو زراعتي محصولات په خپل هیواد کې پروسس شي او له جنجال څخه خلاص شي. اوس مهال موږ د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته دغه پنبه صادروو. په دې فابریکه کې په کار بوخت کسان وایي دلته له کار کولو څخه خوښ دي او هیله لري چې په هیواد کې دننه دې ته ورته نورې فابریکې هم فعاله شي. این خو قابل ذکر است که قابل خوشی است برای هر کسی. که وایم دا د ټولو کسانو لپاره د خوښۍ ځای دی چې په خپل هیواد کې موږ ته د کار کولو زمینه برابره شوې ده. زما خپل نورو ځوانانو ته دا پیغام دی چې راشي زما په څیر په دغه فابریکو کې د ځان لپاره کار پیدا کړي. خیر په لومړیو کې به ستونزې ډېرې وي خو په راتلونکي کې هوسا کیږي. لا هم د هیواد آبادۍ لپاره کارونه روان دي. دوی زیاتوي چې حکومت دې د ورته فابریکو په جوړولو کې له پانګوالو او سوداګرو سره خپلې مرستې وکړي څو په کور دننه ځوانانو ته د کار زمینه برابره شي. باید دیگه تجارای ما باید نور سوداګر او خپل زموږ حکومت د ورته فابریکو د جوړولو لپاره لاس په کار شي ترڅو هغه ځوانان چې اوس مهال په بهرنۍ هیوادونو کې ډول ډول ستونزې تیروي خپل وطن ته راشي او دلته د کار زمینه ورته برابره شي. اینجا آمدیم که کار بگیریم، کار بیاموزیم. زه د خپلې کورنۍ سرپرست یم. دې فابریکې ته د کار کولو او دغه راز د کار د زده کولو لپاره راغلی یم. 12 ټولګي څخه فارغ یم. هدف مې دا دی چې د خپلې کورنۍ لپاره یو څه لاسته راوړم. 1 میاشت مې کیږي چې کار کوم. الحمدلله ډېر څه مې زده کړي دي. د دې فابریکې مسؤلین وایي له دوی سره اوس مهال د حکومت د مرستو جدي اړتیا ده ځکه چې کارونه یې تازه پیل کړي او په بیلابیلو برخو کې حکومت ورسره باید همکاري وکړي څو خپلې چارې نورې هم پراخې او زیاتې کړي. خواستم از امارت امی است که در قسمت له سرپرست حکومت څخه مو غوښتنه دا ده چې د تولیداتو په برخه کې زموږ لپاره اسانتیاوې رامنځته کړي. د مثال په توګه د برېښنا په برخه کې زموږ د لګښتونو مصارف راکم کړي او دغه راز یو شمېر نورې ستونزې مو راته حل کړي ځکه موږ د دې وطن لپاره کار کوو. دغه پنبه چې موږ نور هیوادونو ته صادروو بیرته دې وطن ته پیسې راځي، ګټه یې بیت المال ته رسیږي. د افغانستان شمال په تیرو کلونو کې یو له هغه سیمو څخه و چې تر هلمند او کندهار وروسته پکې د نشهیي توکو کښت زیات و خو په هیواد کې د سرپرست حکومت له لوري د کوکنارو او یو شمېر نورو نشهیي توکو په کښت تر بندیز او پلور وروسته یې اوس ډیری بزګرانو د پنبه کښت ته مخه کړې او دا یو ښه بدیل ګڼي. احسان الله کریمي، CMG د بلخ ولایت.